Okay, Gulaba, نن مونږه د future indefinite tense passive voice understand کوو. اول خو په خپل ذهن کې د future indefinite tense یعنی د active voice د هغې رولز چې دي هغه په خپل ذهن کې راولئ. په future indefinite tense کې یا د future indefinite tense په active voice کې مونږه will او shall دا دوه helping verb استعمالو. will او shall دا helping verb استعمالیږي او د دې سره د verb first form چې دی هغه استعمالیږي. shall چې دی هغه د I او د we سره استعمالیږي او د I او د we نه علاوه باقي چې څومره هم nouns دي یا pronouns دي د هغې ټولو سره will استعمالیږي. خو چې کله اوس مونږه د passive voice په باره کې خبره کوو نو په passive voice کې به مونږ بیا helping verb دوه استعمالو، یو دی will be او بل دی shall be. نو په passive voice کې به بیا مونږه استعمالو will be او shall be. shall be به استعمالیږي د I او د we سره او د I او د we نه علاوه د باقي څومره هم nouns او pronouns دي د هغې سره به استعمالیږي will be. نو تاسو په دې باندې ځان پوهه کې چې په active voice کې یعنی په tense کې مونږ خبره کوو نو will او shall به helping verb استعمالیږي او د verb سره first form استعمالیږي. او چې کله مونږ د passive voice په باره کې خبره کوو نو په passive voice کې به will be او shall be استعمالیږي او د verb سره third form چې دی هغه استعمالیږي. په دې باندې پوه شوې؟ اوکې، اوس تاسو د active voice او د passive voice چې کوم rules دي هغې له راشئ. چې کله مونږ د active voice نه passive voice ته یو sentence اړو نو اول خبره څه ده؟ subject او object به د یو بل سره ځایونه چینج کړي. دویم د verb به پکې third form استعمالیږي او دریم subjective case چې دی هغه به objective case ته چینج شي او last one یعنی څلورم رول helping verb چې دی هغه به د دې tense استعمال شي. نو ګورئ چې کله مونږ ته رول زیات دي نو نور پکې څه ګران نشته، صرف او صرف یو helping verb چې دی هغه پکې بدل دی. نو اولنی سنټنس ما دلته کې تاسو ته څه لیکلی دی چې he will drink water. تاسو کو چې سنټنس ته وګورئ نو په سنټنس کې will استعمال شوی دی او د will سره د verb first form استعمال شوی دی. نو موږ ته دا پته ولګېده چې سنټنس د future indefinite tense دی. نو اولنی رول چې دی هغه د دې دپاره دا اپلای کې چې ګورئ object او دا subject دوی به د یو بل سره ځایونه بدل کړي. نو واټر چې دی هغه به راشي د subject ځای له. اوس واټر زموږ سره دی singular noun. ما تاسو ته ووایې که نه چې د I او د we نه علاوه چې څومره هم nouns او pronouns دي د هغوی سره به will be helping verb چې دی هغه به استعمالیږي. نو water او موږ ورسره helping verb ولګو will be او په passive voice کې د verb third form استعمالیږي. نو drunk د drink third form څه شی دی؟ drunk. او دلته کې he دی نو هغه چینج شو him ته او ورسره ولګېدو by. نو water will be drunk by him. دا د دې passive voice شو. تاسو څوک تپوس وکړي چې he will drink water د دې passive څه دی؟ نو water will be drunk by him. دغه شانتې دا سنټنسز ما تاسو ته د دې دپاره لیکل دي که نه چې تاسو په shall او په will کې یا په will be او shall be په دې کې تاسو غلطیږئ بیا نه. دې سنټنسز ته غوږ کېدئ. اولنی سنټنس دی I shall call him. د سنټنس ته تاسو وګورئ I د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی او him چې دی هغه د object په ځای باندې راغلی دی. د I سره چونکې دلته کې I د سبجیکټ په ځای باندې دی نو د I سره مونږه shall لګولی دی. د future indefinite tense sentence دی که نه نو د I سره مونږه shall helping verb چې دی هغه لګولی د verb first form استعمال شوی دی. خو چې کله زه د دې passive voice جوړوم نو اول خو به دا object راشي د سبجیکټ ځای له. نو چې دی کله د سبجیکټ ځای ته راشي نو د دې هم نه به جوړ شي he. او he چې دی نو ما تاسو ته ویلی دی چې د I او د we نه علاوه د باقیو ټولو سره به په passive voice کې will be helping verb لګي. نو تاسو به دلته کې د دې he مطابق بیا ولګوئ helping verb will be او د هغې سره د verb third form called او بیا دغلته کې د سبجیکټ په ځای باندې دا I دی نو چې د object ځای ته راځي نو دا به څه شي me او ورسره به ولګي by. نو څه به شي چې زه وایم I shall call him نو د دې passive به شي he will be called by me.
اوس دغه سنټنس چې دی که نه هغه مې دلته کې اپوزیټ الټه مې لیکلی دی تاسو ورته وګورئ چې څو هی ویل کال می دلته کې آی ویل کال هیم او په دې ځای کې هی ویل کال می نو دا به څنګه چینج کیږي نو ګورئ دې سنټنس ته هم تاسو وګورئ هی د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی او می چې دی نو دا د آبجیکټ په ځای باندې راغلی دی او تاسو دې خوا وګورئ د هی سره بیا هیلپینګ ورب څه لګېدلی دی ویل لګېدلی دی دلته کې د آی سره شیل لګېدلی او که نه نو دلته کې د هی سره ویل لګېدلی دی خو چې اوس دا د پیسیو وایس ته اړومه نو ګورئ دا می چې دی دا به راشي د سبجیکټ ځای له نو د دې می نه به جوړ شي آی او چې کله آی مونږ لیکو نو مونږ دا ویلی دی چې په فیوچر انډیفینټ ټینس په پیسیو وایس کې به د آی او د وی سره شیل بی هیلپینګ ورب ورسره استعمالیږي پوه شوې نو تاسو د آی سره څه به ولګوئ آی شیل بی او ورسره به ولګوئ د ورب تھرډ فارم کالډ او دا هی چې دلته کې د سبجیکټ په ځای باندې دی نو دی چې د آبجیکټ ځای ته راځي نو د ده نه به جوړ شي هم او ورسره به ولګي بای نو دا به څه شي چې زه یم هی ویل کال می او د دې پیسیو زه جوړوم نو آی شیل بی کالډ بای هم آی ہوپ چې اوس به تاسو په دې باندې بالکل صحیح پوه شوي ګورئ ګلابه دا خبره زه بار بار تاسو ته کومه چې تاسو به د ایکټیو وایس هیلپینګ ورب ته نه ګورئ د ایکټیو وایس یا د ټینسز هیلپینګ ورب ته به تاسو نه ګورئ کله چې تاسو په پیسیو وایس کې هیلپینګ ورب استعمالوئ نو تاسو دا آبجیکټ څه دی دلته کې دا آبجیکټ دی ټیک شو دا آبجیکټ دی او دغه شانتې دا آبجیکټ دی نو دا آبجیکټ په پیسیو وایس کې د سبجیکټ ځای ته چې لاړ شي نو تاسو به بیا د دوی مطابق هیلپینګ ورب لګوئ تاسو ګورئ که نه دا واټر چې کله دلته کې راغی نو د دې مطابق به بیا په پیسیو وایس کې ته هیلپینګ ورب استعمالوئ دغه شانتې دا هم چې کله د سبجیکټ ځای ته راشي نو دنه به هی جوړ شي که نه نو د ده مطابق به بیا هیلپینګ ورب استعمالوئ او دغه شانتې می چې کله د سبجیکټ ځای له راشي نو آی به د ده نه جوړ شي نو بیا به د ده مطابق هیلپینګ ورب استعمالوئ اوس پې پوه شوې بغندیانو ها اوس داسې چل وکړئ چې تاسو راشئ نیګیټیو سینټنسز له او نیګیټیو سینټنسز چې دي دا دغه شانتې دي صرف او صرف هغه ناټ پکې لګول دي سینټنس ما لیکلی دی هی ویل ناٹ ډرینک واټر نو هغه شانتې دي صرف ناټ پکې لګول دي نو سو واټر ویل ناٹ بی ډرنک بای هیم دغه شانتې د دې چې زه جوړوم پیسیو وایس نو سو آی شل ناٹ کال هیم نو هی ویل ناٹ بی کالډ بای می دی بل سینټنس هغه کې دی he will not call me no I shall not be called by him سبا کې ګران نشته ګلابه تاسو الریډي اوس پوهیږئ په دې باندې ها بس د انټروګیټیو سینټنسز له راشئ will he drink water نو د دې پیسیو به څه شي will water be drunk by him دغه شانتې کو چېرې زه د دې انټروګیټیو سینټنس دا کومه چې څه shall I call him نو څه به راځي will he be called by me او د بل سینټنس will he call me نو څه به شي shall I be called by him خبره ختم ګورئ تاسو په بک کې چې کوم ایکسرسایز ما تاسو درکړل دی هغه تاسو سالو کې د هغې ایکټیو وایس پیسیو وایس جوړې کې چې څه مسله و پکې بس انشاءالله هغه به هم کلیر شي ستاسو او چې یو پیره تاسو په یو ایکسرسایز باندې پراکټس وکړئ نو په هغې کې ډفرنټ ټایپ اف کوېسچنز چې دي یا ډفرنټ ټایپ اف سینټنسز چې دي هغه ما درکړي دي نو تاسو ته به څه پرابلم نه وي ټیک ده